سلام علیکم میمانی زه مسعود زمان نن یو ځل بیا هم د فوټوشاپ سی سی 18مې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. موږ په تېره جلسه کې کانټینټ اویر وویلې چې د هغو له جملې څخه زموږ د ځینو زده کوونکو پوښتنه وې چې هغو ته هم جوابونه ورکړل. یو څه ویډیو اوږده شوله. نن غواړم چې په کانټینټ اویر موو ټول باندې هم موږ خبره وکړو، ځکه دا درس تقریبا د پرونی ویډیو مسلسل درس دی. یو نوی پروجیکټ راخلم، یو تصویر راخلاصوم، سمه ده. اوکې، فوټوشاپ یو تصویر اخلم تر څو پورې موږ په هغو کې د کانټینټ اویر موو ټول څخه استفاده وکړو. پښتني سره یو داسې تصویر اخلو چې د هغو یو څه کوالټي پورته وي، سمه ده. یا هم داسې تصویر دوه تصویرونه زه رااخلم نو چې هر یو ښه وه، موږ به په هغو باندې کار وکړو. نو انشاءالله دواړه ښه دي، سمه ده. دواړو تصویرونو کې کار کوي، ځکه زه دا خبره کړم تر څو پورې د موږ د تصویر هغه کیفیت چې څومره لوړ وي د موږ کار به دومره ښه وي، سمه ده. په تېره جلسه کې موږ کانټینټ اویر وویلې، نو د هغو له جملې څخه د موږ نه په مخکینیو جلسو کې هم موږ یو یادونه کړې وه د هغو درس ته، چې هغه څه شی و؟ کانټینټ اویر موو ټول وه. اوکې، نو کانټینټ اویر موو ټول دا آیکن ده. ځینې وخت موږ نشو کولی دا پیدا کړو د جې شارټکټ ده. نو کوشش وکړئ، لومړی ویډیو کې موږ ورک سپیس ویلی و، نو مختلف ورک سپیسونه دي وګورئ. که نوی ورک سپیس جوړوو هم کار کې کړلی شو، نو ځینې وګورئ. که زه ورک سپیس بدل کړم، یعنې ګرافیک اینډ ویب ډیزاینینګ ته یې کړم، نو په هغو کې به کیدای شي ځینې نور آیکنونه هم ورسره اضافه شي. وګورئ چې مخکې هم موږ ویلي وو، نو په سپاټ هیلینګ ټول کې هم موږ ویلي وو کوم دغه آیکن چې و د دغو درس پاتې نه و. نو موږ کوشش وکړو چې داسې درس ته یې راوړو تر څو پورې هغه موږ وکولی شو په یوه ویډیو کې ووایو، خو بیا هم موږ په دې باندې بریالي نه شولو، نو ځکه پرونی ویډیو څه لویه شوله. نو زه کوشش کوم چې نن په دې ویډیو کې د کانټینټ اویر موو ټول باندې هم خبره وکړم. اصلا کانټینټ اویر موو ټول د څه شي دپاره کارول کېږي؟ د یوې ساحې چې کومه یوه ایریا یا ساحه انتخاب شوې وي، دغو ساحې انتخاب شوې ساحې انتقال ته یا کاپۍ ته یا هم له منځه وړلو ته ویل کېږي، چې موږ یې په دغو هر عملیه غواړو په هغو باندې ترسره کولی شو. ټول نه د مخکې که غواړئ په نوي لیر کې کار وکړئ، نو سمپل لیر به د موږ څنګه وي؟ فعال وي. وګورئ، زه غواړم چې یو ساحه انتخاب کړمه، سمه ده. کولی شئ د هر سلیکشن نه چې کار اخلی اخیستلی شئ، سمه ده. کنټرول ډي، نو سلیکشن به د موږ یو څه ډېر دقیق کوشش وګورئ. موږ باید کوشش دا وي چې یو څه بیروني ساحه ورسره په نظر کې ونیسو. که غواړو چې یو شی ریموو کړو یا یې د یو ځای نه بل ځای ته موو کړو، حرکت ورکړو، نو ځکه کانټینټ اویر کوشش کو تر څو پورې هغه ساحه له منځه یوسي چې کومه موږ انتخاب کړې ده، سمه ده. وګورئ، اوکې، نو مختلف اپشنونه لري، سمه ده. مختلف اپشنونه وګورئ. که چېرته زه دلته موو کوم، کولی شم دومره کاپي هم واخلم، سمه ده. ګورئ، انټر. اوس پروسس کا کوم موو چې موږ وکړو، وګورئ دغو ته کوم تصویر چې موږ موو کا یا هم موو کولی شو هغه له منځه یوسو. نو زه بېرته کنټرول جې کوم تر څو پورې خپل لومړني حالت ته راوړو، سمه ده. وګورئ، زه غواړم چې ټول دغه ساحه انتخاب کړم تر څو پورې موږ خپل دا کانټینټ اویر موو ټول په ښې طریقې سره تشریح کړلی شو، سمه ده. وګورئ، موږ دغه ساحه څنګه کړې انتخاب نو که کنټرول 0 تر څو پورې عادي حالت ته وګرځي.
د له منځه وړلو طریقې موږ مخکې هم ویلې وې، سمه ده. په کانټینټ اویر کې نو یو ځل بیا هم درته د کانټینټ اویر تیر درس تکرار درته کړم. وګورئ کانټینټ اویر اوکې. نو اوپاسیټي چې دا باید پورته وي. نو موږ نوی لیر باید په دغو بیکګراوند باندې کلیک وکړو یا هم د دوی ډوپلیکیټ راواخلو، سمه ده. مخکې مې ویلي وو، نو کوشش وکړئ چې دغه کوم قوانین چې لري دغه درسه زده یې کړئ، سمه ده. په دویم لیر باندې چې اصلي لیر نه دی، د بیکګراوند ډوپلیکیټ لیر دی، هغو باندې موږ پروسس ترسره کړلو، سمه ده. منتظر پاتې کړئ تر څو پورې فوټوشاپ خپل پروسس ترسره کړي. اوکې وګورئ کوم آبجکټ چې موږ سلیکټ کړی و په مکمل ډول هغه له منځه وړو. بېرته کنټرول جې. اوکې نو وګورئ کنټرول زی تر څو پورې دغه ساحه چې موږ انتخاب کړې ده له منځه وړم شي. مختلف آپشنونه دلته لري. نو غواړم چې داسې په ترتیب سره ده ووایو. وګورئ دلته چې کوم آیکونونه دي چې د سلیکشن مربوط دي مخکې موږ تشریح کړي، نه غواړم چې بیا په دې باندې موږ خپل وخت ضایع کړو. بل چې موډ ته په موډ کې دوه آپشنونه موږ لري، یو موو دی بل اکسټینډ دی، سمه ده. موو څه شی کوه؟ وګورئ چېرته موږ دلته موو په موډ کې انتخاب کړی وي، نو کوم دغه تصویر یا کومه دغه ساحه چې موږ انتخاب کړې دغه د اصلي ساحه یې انتقال کا، سمه ده. وګورئ یعنې دومه کاپي د دو څخه لیده نه راخلي. وګورئ که زه غواړم چې دا دلته راوړم، په خپله په اتوماتیک ډول سره فوټوشاپ پروسس باندې پیل کوي، د دغو ساحې نه د کوم آبجکټ چې موږ سلیکټ کړی و دا څنګه کوي له منځه وړي. اوکې وګورئ منتظر پاتې کړئ. اوکې وګورئ آبجکټ د دو ځای نه موږ دو ځای ته راوړو، هېڅ کوم مشکل هلته پېښ نه شوله، جوړ نه شوله. وګورئ که په دویم لیر باندې زه کلیک وکړم، اوکې سمپل لیر بېرته یې د خوا ته راوړم دلته. وګورئ چې څه پېښېږي. زه یوه نقطه تاسو ته ووایم، سمه. وګورئ موږ که چېرته نوی لیر باندې دغه ترسره کړو، دغه کړنه ترسره کړو، دلته کومه ایریا چې ده وګورئ زه غواړم چې دغه لیرونه څنګه کړم بند کړم. دغه کومه ایریا وینئ دا مخکنۍ ایریا وه، اصلا دا په خپله په اتوماتیک ډول سره دغه ساحه څنګه یې کړله ډکه یې کړله، منظمه یې کړله، یعنې کاپي وروسته د دغو ځای نه یا انتقال د دغو ځای نه په ښه صورت کې وکړو چې دغه لومړۍ ساحه څنګه کړي ډکه کړو. نو دا یوه مهمه نکته وه چې تاسو باید زده وي. اوکې نو رڅو خپل لومړني حالت ته عکس ویلو. وګورئ اکسټینډ اصلا موږ ته څه کار کوه، دا کومه ساحه چې موږ انتخاب کړې یا کوم آبجکټ چې د موږ انتخاب شوی دی دو دومه کاپي رااخلي، سمه ده. که زه غواړم چې دو دومه کاپي هم راواخلم دلته، اوکې وګورئ سمه ده. دو دومه کاپي موږ څنګه کړله راواخیستله، یعنې هغه اصلي ساحه اصلي آبجکټ چې دی هغه له منځه نه ځي. بېرته کنټرول ځئ. وګورئ غواړم چې ساحه یو څه پراخه شي راته. اوکې منتظر پاتې کړئ تر څو پورې پروسس ترسره کړو. په نوي لیر باندې موږ دغه پروسس ترسره کوو، سمه ده. نو په مختلفو ځایو کې مختلف کارونه په دو باندې کوو. اصلا موږ ته چېرته په درد خوري، سمه ده. د دو سره زه غواړم چې یو بل آپشن هم تاسو ته ووایم. هغه آپشن چې دی ترانسفارم دی، ترانسفارم آن ډراپ دی، سمه ده. اصلا که دا د موږ چېرته ټیک شوی وي موږ ته یو آپشن فعالوي وي، سمه ده. هغه آپشن په ذریعه وګورئ که موږ اوس ته چېرته اوس وغواړو چې دلته انتقال کړو بدون د دونه چې موږ دا لوی کړو، یعنې که چېرته ضرورت شي چې موږ دغه کوم سلیکشن ترسره کړی دومه کاپي وباسو، یعنې که ضرورت شي چې موږ د دو سایز کوچنی کړو یا هم لوی کړو، نو موږ ته هېڅ دغه آپشن یا اختیار موږ ته نه ورکوي تر څو پورې موږ دغه تصویر کې په لویوالي کوچنیوالي کې کوم تغییرات راوړو. نو کنټرول زی موږ باید ترانسپارم آن ډراپ فعال وي، بیا وروسته موږ کولی شو چې په هغو کې وګورئ بدلون راوړو، سمه ده. اوکې یو څه یې کوچنی کومه
په دغه اندازې پورې. نو یعنی ترانسفارم آن ډراپ موږ چیرته کاروو؟ که چیرته موږ یو آبجکت سلیکت کړی وي یا موږ یوه ساحه سلیکت کړې وي د دومه کاپي را وباسو یا هم هغه اصلي شکل چې کوم دی هغه کوچنی کړو نو موږ کولی شو د هغو نه استفاده وکړو. وګورئ زه غواړم چې دا دلته اوکې انټر کړم. نو بیا هم موږ مختلف کارونه د دغو په ذریعه باندې کولی شو. بیرته راځم کنټرول ډي دغه کوم آبجکت چې دی دا زه سلیکت کوم. وګورئ د کانټینټ اویر موف ټول په ذریعه باندې غواړم چې ګورئ دا د موږ ترانسفارم آن ډراپ د موږ فعال دی. سمه ده یو څه یې څنګه کوم لوی کوم یې. سمه ده وګورئ او دا باید د موږ موو وي ځکه اصلي کاپي باید د دو پاتې نشي موږ ته. اوکې وګورئ یو څه یې لویوم دغه اندازې پورې او موږ کوشش کوو چې په نوي لیر باندې دلته پروسس ترسره کړو. نو په نوي لیر کې موږ پروسس نه کړلو ځکه دلته یو څه مشکلات اوس تصویر موږ ته جوړوي. کوم دغه آیکونونه چې دي یا د سیټینګ کوم آیکونونه چې دي نو دا به دغه تصویر د پاسه څنګه شي راشي. بیرته کنټرول زی کوم نو راځم په نوي لیر باندې کار کړم. سمه ده وګورئ یو څه یې لویوم. اوکې انټر. اوکې وګورئ اوس موږ کار شو کې تغییرات راوړو. کوم بیروني ساحه د برش څخه یا هم د ریسر څخه په استفاده موږ کولی شو دا څنګه کړو پاک کړو. اوکې وګورئ یو څه یې سافت کړو. اوکې اوکې دا هم تر دې ځای پورې انټر کنټرول ډي. اوکې وګورئ نو موږ مختلف تغییرات کولی شو چې په دې کې ترسره کړو یا هم راوړو. مختلف تنظیمات موږ کولی شو په مختلفو ځایو کې د هغو نه استفاده وکړو. نو کوشش وکړئ چې تمرین یې وکړئ. تمرین یې مهم دی څومره چې کیدای شي. بیا هم کوم فایلونه چې دلته د موږ سره شتون لري زه غواړم چې دا تاسو ته په ګروپ کې شیر کړم. نو کوشش وکړئ ډاونلوډ یې کړئ او استفاده ترې نه وکړئ. نو که د موږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ نو د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ سمارټ سافت په نامه باندې. نو موږ کوشش کوو چې مختلفو برخو کې تاسو ته درسونه چمتو کړو تر څو پورې موږ وکولی شو چې حتی اقل هغه کوم ابتدایي مسایل د ګرافیک ډیزاینینګ یا د کمپیوټر ساینس هر سافټویر چې وي هغه ته تاسو پورې د ورسوو او تاسو وکولی شئ د هغو نه په خپل ژوند کې خپل ژوند بهترۍ کې استفاده وکړئ. نو تر بلې جلسې پورې په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه شېبې د الله پاک.